سلامونه ملګرو، زه ورور اغام او تاسو ته د یوې نوې کیسې سره راغلی یم. دا کیسه د یوه روسي سړي چې ډېر شتمن دی د هغه له زوی څخه پیلېږي چې نوم یې سام دی. د سام پلار د روسیې تر ټولو لوی سوداګر او زورور سړی دی. سام د خپل پلار د شتمنۍ له کبله دومره مغروره سوی و چې له ټولو خلکو څخه یې ځان لوړ ګڼي. سام ټوله وخت په نایټ کلبونو، پارټیو او د خلکو په زورولو سره تیروي. حال دا چې د خپل ژوند یوه روپیه هم په خپله سره نه وه ګټلې. د خپل پلار پیسې یې په بېهودو غلطیو او بېځایه کارونو لګولې. د ډېرې شتمنۍ له امله هغه هیڅ چاته ارزښت نه ورکوي او ټول یې له ځان څخه کم ګڼله. د سام پلار د هغه له بد چلند څخه ډېر ستړی سوی و. یوه شپه سام یوې نجلۍ سره بد چلند وکړي. هغه یې وکاروله او بیا یې په زوره له موټر څخه ښکته کړله. وروسته یې خپل فراري موټر چلانده کړي او په ډېر تیز رفتار سره روان سو. هغه دومره مست او بې قیده سوی و چې هیڅ قانون او ضابطه یې نه منله. هره دولتي قاعده یې ماتوله او بیا یې پولیسو ته جریمه ورکوله. ځان یې په همدې رقم سره خلاصوي. سام فکر کوي چې په پیسو باندې هر څه اخیستل کېدلی سي، خو دا یوازې د هغه بېعقلي وه. یوه ورځ چې هغه موټر په تیز رفتار سره چلوي، د پولیسو موټر ورنږدې سو او ورته ویې ویل چې موټر ودروه. کله چې سام موټر ودروي، پولیسو ورته وویل چې ستا رفتار ډېر تیز و. سام د پولیس مخ ته لاس ونیوي، هغه یې ووهي او ورته ویې ویل له مخې مې لیرې سه. خو دا پولیس د نورو پولیسو په شان نه و. هغه د پیسو اخیستلو څخه انکار وکړي. سام ډېر په غوسه سو. هڅه یې وکړه چې له هغه ځای څخه ولاړ سي. سام په غوسه سره موټر چلانده کوي. پولیس یې د موټر په بانټ باندې پرېوتي او سام هغه په زوره سره د سړک پر سر باندې کشوي. پولیس زخمی سو او بالاخره سام ونیول سو او زندان ته یوړل سو. خو سام بیا هم پر خپلو بدو کارونو پښیمانه نه و، بلکې د پولیسو په زندان کې یې د پولیسو څخه د بلې نجلۍ غوښتنه کوله. پولیسو د سام د پلار احترام کوي، ځکه هیڅ یې ورسره نسوی کولی. پولیس افسر د دې ټولو خبرو شکایت د سام پلار ته وکړي. لږ وروسته د سام پلار زندان ته راغلی. ستا زوی دومره خراب سوی دی چې په نیمه شپه سره یې پولیس د موټر په بانټ باندې کشوي او اوس هغه پولیس په روغتون کې پروت دی. د سام پلار افسر ته وویل زه د خپل زوی په غلطي باندې بخښنه غواړم. له نن څخه وروسته به دا کار بیا هغه ونه کړي. پولیس د هغه د پلار د احترام له کبله سام پرېښودی. د سام پلار هغه له زندان څخه راویستی او هغه ته یې ډېرې خوشکې وکړلې. خو سام ته د پلار خبرې هیڅ اهمیت نه درلودی. د پلار مخکې یې سګرېټ راویستی. سام یوازینی زوی و، مور یې مړه سوې وه، نو پلار یې هره غوښتنه پوره کوله. سام هم پوهېدی چې پلار یې یوازې ده ته خوشکه کولی سي، نور هیڅ هم نسي کولی. خو دا ځل یې پلار پر هغه باندې ډېر سخت غوسه سوی و. پلار یې پوه سو که چیرې اوس یې مخه ونه نیسي، زوی به یې په رښتیا هم مجرم سي. نو فیصله یې وکړه چې باید یو د حل لاره ورته پیدا کړي. سام پلار